او اوس جلسې شروع کوي ګالیو کې جلسه کوي وکړه مینار پاکستان کې وکړه پېښور باندې جلسه وکړه مزار قائد کې وکړه بیا به موږ ته ولا ومنو چې وکیل سره ته لیډر بټو صاحب ته بس وای دا شباز شریف صاحب لاندې څوک بلال بټو چې کوم او صابون کې ورکو ورسره ټیکس ورکو خو څه ته ورکو دې ته ورکو چې نن په پاغي باندې هغه عمرې ته لاړ شي کوم ته ګورئ چې نور بس څه غیبیږي او ټول خلک ته دې ته منټلی ځان تیار کی او مهنګای ته ځان تیار کی دا راغلی وو چې مونږ به مهنګای ختمو مهنګای دو خپل کې د خپل کیسونو نامه مهنګای وا د خپل کیسونه ختمي نور خو د امپورټډ حکومت شو کنه مخکې خو دا شی نو مخکې به روان وي دا نو چې دا پښتون دی دا بلوچي دی دا سیند دی ټول پاکستان عوام یو عوامو ځکه دا د پاکستان د عوام لپاره نه راځي د خپل جیبونو ډکولو لپاره راځي د دې د عوام سره څنګه نشي چې موږ دا دا هغه چې هغه کوم د لپاره لګي هغه زموږ د عوامو لپاره لګي هغه په دې کې څه بنگلې نه جوړ کړي دې ما ته خو هغه 4.5 سال اقتدار کو هغه یو فیکټری جوړه کړه نه هغه د ملک لپاره لګي دي 22 ډالر په خزانه کې پر خودري په دویمه ورځ باندې زموږ کرایم منسٹر صاحب چې کوم دی هغه په افطاری کوي په میډیا کسانو ته او موږ هم دوی ته نه بخښو او ان شاء الله تعالی هغه دنیا کې به هم دا موږ نیولې وي ځکه چې موږ ټیکس پیسې د دې لپاره نه دي او هغه سره کېدای شي لږ مخکې راشي نور خو د دې هیڅ مستقبل نشته دی ولې چې سپریم کورټ هغه وایي دا سیلیسیان مافیاز دي ولې وایي چې دا به دا ول یارایي کته په یارې باندې نه به دا بلیک میل کوي السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه ورو خیر شکر دی بالکل تاسو ټیک ټاک یې شکر دی کوم ځای راغلی موږ دلته کې اسلام آباد نه څه کوئ دلته بدلته جاب کوو بل خان صاحب کال باندې راغلی یو څه کوئ دلته د روډ باندې څه کوئ روډ باندې سر راوتی یو امپورټډ حکومت ته خلاف راوتی یو او چې موږ کوم ازادي ده چې دوه موږ نه رانیولې ده هغه خلاف راوتی یو عمران خان صاحب کال باندې راوتی یو او ان شاء الله تعالی موږ بیا عمران خان دوه تهایی اکثریت سره وزیر اعظم جوړو ان شاء الله دا پرانا پاکستان کې چې کوم ده دا بجلی غایب شو اوړه غایب شو دي چینی غایب دي هر څه غایب دي دا ولي دا خو سرجی یو ټریلر دی تاسو مخکې یکم ته ګورئ چې نور بس څه غیبیږي او ټول خلک ته دې ته منټلی ځان تیار کی او مهنګای ته ځان تیار کی دا راغلی وو چې مونږ به مهنګای ختمو مهنګای دو خپل کې د خپل کیسونو نامه مهنګای وا د خپل کیسونه ختمي نور خو صاحب مخکې دا پېټرول به ان شاء الله وګورئ یکم ته چې دو کم خطر راسي او بجلی کم خطر ورسوله چینی هغه خو د دوه کوره ده هغه کم خطر ورسوله نو دا پرانا پاکستان دا د سره به اوس مونږ 700 پورې هغه ته پورې به مونږ سره رواني چې سو پورې مونږ بیا ان شاء الله نوې پاکستان عمران خان په قیادت کې حاصل کړي نه پاکستان کې ټیکس ورکې نه یا ما نه ورکړو اوس پورې او ټیکس ورکو بالکل شیمپو کې ورکو صابون کې ورکو ورسره ټیکس ورکو خو څه ته ورکو دې ته ورکو چې نن په پاغي باندې هغه عمرې ته لاړ شي اجازه ورکړئ چې تاسو پروپو باندې مولانا صاحب او مریم نواز صاحب دا کوي ما دا اوریدلې دي چې غریب سړی ټیکس پیسو باندې دوی عبادت نه قبولېږي او مونږ هم دوی ته نه بخښو او ان شاء الله تعالی هغه دنیا کې به هم دا مونږ نیولې وي ځکه چې مونږ ټیکس پیسې د دې لپاره نه دي ټیکس پیسې چې څنګه عمران خان ته ټیکس جمع ټیکس کلیکشن 5000 ارب جمع وي نو هغه څه وکړو مونږ ته ریلیف راکړو پېټرول کې ریلیف راکړو او بجلی کې ریلیف راکړو او دا دوه ریلیف څه دی چې 80 کسان بوزي سرکاري خرچه باندې عمرې ته 777 جاز 12 کې بس اخو یو دینه مخکې هم لاړ دی پرانا پاکستان کې یو کس بوتل او جرمني ته اوس هم پته نه لګېدلې او ما ته خدا لګي چې دې کې د کم کسان ځینیم په نیمه کې دې شي راهم نشي ځکه دا دوه ګورنمنت زیات نه زیات میاشت ډېر مهینه ته دی نو دې کې لازمي خبره ده عمران خان چې راشي او ان شاء الله دې ځل به خان صاحب ته وایو چې حساب به دې ځل د دې ځای غنه شروع کړي دا نوې حکومت چې دوه کم کړی دی مریم نواز خو هغه خو جی پالش دی کوي او هغه سره کېدای شي لږ مخکې راشي نور خو د دې هیڅ مستقبل نشته دی ولې چې سپریم کورټ هغه وایي دا سیلیسیان مافیاز دي ولې وایي چې دا به دا ول یارایي کته په یارې باندې نه به دا بلیک میل کوي کنه به دا باندې په زور باندې تا باندې کوي او هغه خو پرون جلسه هم کړې ده ماشاءالله 1500 خلک ورته راغلیو ما اورېدلې دي او اوس جلسې شروع کوي ګالیو کې جلسه کوي وکړه مینار پاکستان کې وکړه پېښور باندې جلسه وکړه مزار قائد کې وکړه بیا به موږ ته ولا ومنو چې وکیل سره ته لیډر بټو صاحب ته بس وای دا شباز شریف صاحب لاندې څوک بلال بټو چې کوم شباز شریف صاحب لاندې کار بلاول بټو زرداری غوي دا د ضیاء الحق زوی دی موږ ته نه دا پوښتنه کوو چې دا اوس د ضیاء الحق زوی سره چې د اتحاد وکړ دا چې د پیپل پارټي چې کوم غد غرکولو کې زرداری سره برابر ده بلاول حق دی او دې باندې دا اخیری چې کوم میخ وویلو دا دغه فیصله وویلو چې دا وزیر خارجه جوړ شلو او دا دې به ان شاء الله تعالی اخره پورې به د نظر ان شاء الله وزیر د فیصله مولانا صاحب ته بس اخري مولانا خو ما اوریدلی چې حکومت راغله دی نوې اینا بس غایب دی
اینا پس ته چې د مسجد الاقصی باندې حمله وشوله که تاسو سره چېرته ویډیو یې ما ته وښیې چې موږ شرمنده شو چې مولانا صاحب هغې باره کې څه بیان ورکړي اینا پس ته یو منټ سر اینا پس ته چې دی هغه کې سویډن کې چې دی قرآن پاک بې حرمتي وشوله مولانا به کله راوځي مولانا به نه راوځي هغه به حلواګانې خوري اینا پس ته مافتا اسماعیلو موږ ته دا فخر دی چې موږ لیډر باندې څه الزام ولګېدو چې دا پوخ مسلمان دی وایي دا د قرآن مجید سورتونه چې دي په تقریر کې کوي مونږ دې باندې فخر کوو چې مونږ لیډر باندې الزام څه دی آی پی ټی آی ډېره شکریه څنګه وروره الحمدلله جی کوم ځای راغلی زه بیسیکلی یم د نوشهره چار سالی خانه سے تعلق رکھتا ہوں لیکن پاتی کی کم اسلام آباد پنڈے کے جی څه وینې پرانا پاکستان کې څه حالات روان دي پرانا پاکستان دا اوس وګوره لوډ شیډینګ یو غنټه بجلی یو غنټه نی دا اوس وګوره هغې نه علاوه ډیزل نه ملاویږي ټیک ده او څه داسې نور هم دي دا اوس وګوره زموږ په پیسو باندې روان دي 84 کسان چې کوم دی هغه عمرې ته بوځي او بیا دی مریم اورنګزیب وایي چې زه دې موږ د خپلو خرچو باندې روان دا خو درې څلور ورځې مخکې وزیر خارجه وایي چې دا به زموږ په خرچو باندې ځي دا دی پاکستان دی امپورټډ دی مسلط شوي دي په موږ باندې دی موږ نه غواړو عمران خان چې کوم دی هغه یو حق اور سچ لیډر دی هغې پسې موږ ولاړو انشاءالله که هغه ته زموږ د وجودونو ماغه شو انشاءالله موږ په ټینکونو لاندې سمبلو خو عمران خان به دوباره 2/3 میجورټي سره راولو انشاءالله مولانا صاحب ویلې ول زه اسلام دپاره ځم پارلیمنټ هاوس ته او پرون چې مې ته اسماعیل په دغه کې امریکا کې هغه ته ویل چې موږ غلامان یو موږ اسلام سره څه کار نشته که اسلام څه کار نه به عمران خان اصل کې زه به مولانا صاحب دپاره یو خبره صرف وکړم چې مولانا صاحب اسلام دپاره نه اسلام آباد ته ترجیح ورکړي هغه اسلام د چېرته په د اسلام په هغه په 20 هزار باندې لسې ګیلاسونه څکي هغه به اسلام آزاد کړي هغه به د اسلام خبره وکړي هغه عمران خان د پاکوای متحده کې ولاړو او د الله او د الله د رسول د نامې نه سٹارټ وکړو د الله د رسول خبره وکړو د کشمیر خبره وکړو اسلام آباد کې پښتانه نن سبا ډېر زیات چک کوي چې څه وجه ده نو بس هغه د امپورټډ حکومت شو کنه مخکې خو دا شی نه مخکې به روان وي دا نه و چې دا پښتون دی دا بلوچی دی دا سیندی دی ټول پاکستان عوام یو عوام چې کله نه د دوی حکومت راغلی ځای په دې باندې پښتانه ولاړوي په ناکو باندې او تنګوي بې وجه نه پیسې اخلي څه درته لګېږي نه پاکستان د پرانا پاکستان کې به تبدیلي راشي پرانا پاکستان کې پرانا پاکستان موږ منو نه نو تبدیلي به څنګه راشي پرانا پاکستان خو موږ تسلیموو نه دا خو موږ باندې مسلط شوی یو وخت داسې و چې نواز شریف به موږ ته پرمټ راکولې وړه که نه اوس چې کومه وړی په پنجاب کې به 400 روپۍ ګڼلي نو موږ به کلی کې غواګانو ګډو پیسو میخو ته نه ورکړو موږ وایو د دې دا دود چې کوم د دې دا ذایقه به خراب کړي او هغه نن په انسانانو باندې خوړی کېږي نو بس هغه خو کار دی که نه دا 2 نمبر دی دی اصل کې دی د پاکستان د عوام دپاره نه راځي دی د خپلو جیبونو ډکولو دپاره راځي د دې د عوام سره څه نشته چې ملک به ښه شي عوام به ښه شي عوام ته به سهولت ښه شي هغوی خپلو جیبونو دپاره راځي او دا خو موږ باندې مسلط شوي دي های کورټ کې عام غریب دپاره انصاف نشته په های کورټ کې های کورټ کولاوي کې د عمران خان دپاره 12 بجې د هغه قصور سره زه د دې های کورټ نه یو کوېسچن کوم چې د هغوی هغه قصور سره چې تاسو 12 بجې باندې هغه د اسلام خاتون سره یا باجوړه کومه ښځه چې کومه د هغې څه چې ناانصافي شو اعظم ساعتي صاحب کړوه سپریم کورټ په سو موټ ایکشن راځته لکه د هغه اوسه پورې نه د حل شو په یوه شپه کې د عمران خان نه حل کېږي چې دا صرف د عمران خان فورن فنډینګ کیس لګی دی دا دی هغه چې هغه که موږ دپاره لګی دی هغه زموږ د عوامو دپاره لګی دی هغه په دې کې څه بنګلې نه جوړې کړي دې دې ما ته وکړي هغه 4.5 سال اقتدار وکړو هغه یو فیکټري جوړه کړه نه هغه د دې ملک دپاره لګی دی 22 ارب ډالر په خزانه کې پرېښودلي په دویمه ورځ باندې زموږ کرایم منسټر صاحب چې کوم دی هغه په افطاري کوي په میډیا کسانو ته پرایویټ کسانو ته چې هغې د ګورنمنټ سره تعلق نشته دا زموږ پیسې وړاوونو دپاره راغلي دا خو زموږ بربادوي دا موږ دې خو زموږ دپاره نه دي دې خو خپل اقتدار خپل مقصدونو دپاره کوي مهرباني تھینک یو السلام علیکم